بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم عبدل او تاسو ګورئ هاو ټو پښتو یوټیوب چینل. خو دوستانو نن زه یو ځل بیا د په خپل دویم چینل باندې حاضر یم. دوستانو دا هم زما یوټیوب چینل دی، په دې باندې هم تاسو ضرور چکر راووهئ. د دې لینک به زه د دې ویډیو په ډسکرپشن کې ورکم، چلته نه تاسو کلیک کړئ نو تاسو به دې چینل ته راورسیږئ. په دې کې هم دوستانو ما ډېرې زبردست او ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډ کړي دي، هغه هم تاسو کتلی شئ په دې کې، او دا چینل هم ضرور سبسکرایب کړئ. نو دوستانو راځو اوس خپل ټاپک طرف ته. انشاءالله دوستانو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د یوټیوب یو خطرناک خبر به زه تاسو ته وایم دوستانو، چې کوم په 2018 کې راغلی دی. ډېر زیات خطرناک خبر دی دوستان، او هغه خبر دغه شانتې دی چې یوټیوب والا اوس وایي څوک چې په دې کې نوی چینل جوړ کړي نو هغه په هغې کې چې بیا ویډیو اپلوډ کوي نو په هغې باندې چې کله دی مونوټایزیشن آن کوي. مونوټایزیشن به دوستانو زه تاسو ته دا ووایم چې دا دې ته وایي چې کله ته ویډیو اپلوډ کوې نو د هغې لاندې بیا یو سیټینګ چې هغه ته وکړې نو دا آن شي، نو چې ستا ویډیو بیا څوک ګوري نو تا ته په هغې باندې پیسې میلاویږي، نو دې ته وایي مونوټایزیشن. نو یوټیوب والا وایي چې موږ به ستاسو په چینل باندې مونوټایزیشن هله آن کوو چې کله ستاسو په چینل باندې 1000 سبسکرایبر موجود شي. 1000 سبسکرایبر ستاسو په چینل باندې راشي او ورسره 4000 غنټې د ستاسو واچ ټایم شي. ټیک شو، یعنی 4000 غنټې د ستاسو ویډیوګانې د قونه ټایم کې خلک وګوري، مطلب دومره ټایم یې خلک وګوري. دا تاسو کتلی شئ دوستانو زما د کمپیوټر په سکرین باندې دا سکرین شاټ. نو دې کې دوستانو دا زما د چینل لی ټیک شو، نو په دې کې تقریبا دغه شانتي تاسو کتلی شئ. نو دا یو خطرناک خبر دی دوستانو د نیو یوټیوبر دپاره او زړو یوټیوبرانو دپاره هم. دوستانو دا یو داسې خبر دی چې ما چې خپله دا خبر واورېدو نو زما یقین نه راتللو. کله چې زه خپل چینل ته لاړم هلته ما وکتو نو بلکل دوستانو دا خبره دغه شانتې وه. او دوستانو دا یو داسې خبر دی چې کیدای شي ډېر خلک د دې د وجې کار هم پرېږدي، ځکه دا کار دی ډېر زیات سخت کو. یعنی په 2016 کې تقریبا هلته هغه ټایم کې به چې چا چینل جوړ کو نو بیا به پې ویډیو اپلوډ کولی نو بیا به هغې نه بیا هغې پیسې په اسانۍ سره ګټلی شوې. بیا په 2017 کې دوستانو د یوټیوب والا یو بله قیصه پکې راوویسته، 10,000 ویوز والا. دا 10,000 قیصه دغه شانتې وه چې کله به تا چینل جوړ کو په هغې کې به تا ویډیوز اپلوډ کولی نو دی ویله چې 10,000 ویوز ته په خپل ټولو ویډیوګانې په ټولو ویډیوګانو کې پوره کړه، نو بیا په دې باندې موږ مونوټایزیشن آن کوو. نو اوس دوستانو 2018 شو، نو په دې کې اوس دی دوستانو دا وایي چې په خپل چینل باندې به تاسو 1000 سبسکرایبر او 4000 غنټې دا به ستاسو د کتلو ټایم وي. نو د دې نه بعد موږ ستاسو په چینل باندې مونوټایزیشن آن کو. نو دوستانو دا یو کافي خطرناک خبر و. نو دوستانو امید دی چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي نه، خو بیا هم دوستانو دا خبره دغه شانتې ده. دوستانو دا ویډیو خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغې ته هم د دې په باره کې پته ولګي. او دوستانو زموږ د دویم چینل ټیکنیکل ټریننګ دی باندې هم تاسو ضرور چکر راووهئ. د دې لینک به زه د دې ویډیو په ډسکرپشن کې ورکم، چې هلته نه تاسو کلیک کوئ نو تاسو به ډایرکټ دې چینل ته راورسئ او په دې کې تاسو ویډیوګانې هم وګورئ او چینل هم ضرور سبسکرایب کړئ. تھینکس فار واچینګ. الله حافظ.